ډاکټر صاحب د مور پلار بچو له وخت ورکول څومره ضروری دي؟ د مور پلار بچو له وخت ورکول دومره زیات ضروری دي څومره چې خوراک ورکول ضروری دي، څومره چې جامه ورکول ضروری دي، او څومره چې دغه ماشومانو له تعلیم ورکول ضروری دي. نو نن په ډېر افسوس سره مونږ خو خوراک ډېر ښه ورکو، جامه هم وله ډېر ښه اخلو او ډېر ښه سکولونو ته هم لیږو، خو بچو له مونږ وخت نه ورکو. چې بچو له کله وخت نه ورکوي انسان، نو د دغې ماشومانو به د مور پلار سره جذباتي لګو به بالکل نه وي. بالکل. ما له یو کس راغلی و ویل چې زما مور پلار بدي شي، دا حقیقت خبره ته کوم. ما وی داسې کار دی، تا نه به پوره زه هسټري اخلم، تاریخ به نه اخلم چې ما وکنو هغه ماشوم. نو هغه ماشوم چې په ښه بده پیښ شوی و، نو سکول کې واچو او په داسې سکول کې واچو چې هغه ماشوم به هلته اوسېده، دې ته موږ دا ډی کیر وایو. بیا هغه ماشوم چې لږ نور هم غټ شو، نو بیا د سکول هسټل ته لاړه، بیا د کالج هسټل ته لاړه، بیا د یونیورسټۍ هسټل ته لاړه، تر دې پورې چې هغه یو غټ وکیل جوړ شوی و. او ما ته وی چې زما اوس مور پلار بدي شي. نو دا د دې ماشوم ګناه وه، که د دې مور پلار ګناه وه. او دا مور پلارو کې دا پلار نه و، دا ګورې عام کس نه و، دا ډاکټر و. نو تاسو سوچو کې چې ډاکټران داسې کار وکړي، پروفیسران داسې کار وکړي، پوهان داسې کار وکړي چې ټوله دنیا له خلک ټایم ورکوي او خپلو بچو له نه ورکوي، نو بیا به د دغې ماشوم په ذهن او په زړه کې د مور پلار نفرت نه پیدا کېږي، نو څه به پیدا کېږي؟ یو خبره. دویم، تاسو کو خیال کړی وي مونږه په دې کور کې یو پیشو ساتلی وي، هغه پیشو له مونږ ټایم ورکو، پی ورته ږدو، میو میو خبرې ورسره کوو، زما مانو ده، څونه ښایسته ده، خبرې ورسره کوو، ناست یو ورسره. تاسو وګورئ هغه پیشو مونږ پسې بلد وي او مونږ سره ګرځي. نو چې یو ځناور له مونږ ټایم ورکو، هغه مونږ سره بلد شي او جذباتي لګو یې پیدا شي، نو کو دقه شانتي مونږ خپلو بچو له انسانانو له مونږ ټایم ورکول شروع شو، نو جذباتي لګو به مونږ سره وي. او همدغه وجه ده چې نن چا مور پلار نه تپوس کې وي زما زوی بې سره دی او زما خبره نه مني. خبره دا نه چې ما بچو له ټایم کم ځای ورکړی دی، چې ما ټایم نه دی ورکړی، نو ابه زما خبره څنګه ومني؟ یو ډېر مصروفه سړی و، په توره شپه به د کور نه وته او په توره شپه به کور ته راته. نو هغه نه چا تپوس وکړو چې بچي دي څو دي؟ هغه وایي مال د خدای دی 3 دي. وی چې څومره دي؟ وی چې یو دومره دی، بل دومره دی، بل دومره دی. هغه وی عجیبه خبره ده، خلک وایي چې یو دومره دی، بل دومره دی، بل دومره، ته خو داسې کې. وی یاره زه په توره شپه د کوره وځم، نو بچي مې پراته وي، نو یو دومره پروت وي، بل دومره پروت وي، بل دومره پروت وي، او چې راشم بیا ودوي نو یو دومره وي، بل دومره وي، بل دومره وي. نو مونږ نن د دنیا جهان نه تاویږو، دنیا جهان له ټایم ورکو، خو خپلو بچو له ټایم نه ورکو. نو همدغه وجه ده چې د بچو به پلار سره مینه هم نه وي، او دغه بچو کې به د مور پلار غوندې ښه عادتونه نه پیدا کېږي، بلکې د هغه خلکو په شانتې به عادتونه پیدا کېږي کم خلک چې دغه ماشومانو له ټایم ورکوي.